أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیت مبارکه بنی اسرائیل باندې چې الله پاک کوم انعامات کړیو د هغې ذکر یې وکړو. او اوس په موجوده آیاتونو مبارکو کې الله پاک هغې ته د ایمان دعوت ورکړی دی. بنی اسرائیل په هغې کې دوه ډلې دي، یو ته یهودیان ویلی شي او دویمې ډلې ته عیسایان ویلی شي. دا دواړه بني اسرائیل دي، د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد دی، بني اسرائیل خاندان دی. د علم په اعتبار سره دا پوه خلقو اهل کتابو او خپل آسمانی کتابونه تورات انجیل دا د دوی سره موجود او په تورات کتاب کې دا خبره موجود وه چې وروسته زمانه کې یو پیغمبر راشي، یو آسمانی کتاب راشي او هغه ستاسو د آسمانی کتاب او ستاسو د پیغمبرانو تصدیق کوي، نو تاسو به په هغه پیغمبر باندې ایمان راوړئ او په هغه آسمانی کتاب باندې به ایمان راوړئ. نو الله پاک نبی علیہ السلام راولېږه، قرآن مجید کتاب په الله پاک نازل کو په 30 کاله کې. نو دغه اهل کتابو ته، یهودیانو ته، عیسایانو ته، بنی اسرائیلو ته الله پاک دعوت ورکو چې تاسو زما په هغه کتاب باندې ایمان راوړئ چې کوم ما نازل کړی دی، چې د هغه کتاب نوم دی قرآن مجید. او د هغې صفت بیان کړه د قرآن مجید چې دا خو ستاسو سره کوم آسماني کتابونه دي، د هغې تصدیق کوي چې تورات، انجیل، زبور دا د الله پاک د طرف نه آسماني کتابونه الله پاک نازل کړي او په خپل خپل وخت کې دا حق او سچ کتابونه. اگر چې هغې خلقو پکې بیا په خپله تحریف کو، تبدیلی پکې راوستله، د ځان نه پکې خبرې شامل کړي، بعضې احکامات چې د الله پاک د طرفو هغې ترې نه لرې کړل، یا د هغې معنا او مفهوم خلقو ته بدل بیان کو، غلط بیان کو، حق او باطل د یو بل سره مکس کړل. نو قرآن مجید خو ستاسو د کتاب تصدیق کوي، ستاسو د ټولو آسماني کتابونو تصدیق کوي، نو راشئ تاسو په قرآن مجید باندې ایمان راوړئ. یو خو د ایمان دعوت شو. دویمه خبره ورته دا کړې ده چې تاسو د قرآن مجید نه لومبني انکار کوونکي مه جوړیږئ. نو اوس لومبني انکار کوونکي خو د مکې مکرمې مشرکانو چې هغې ته قرآن مجید پیش شو او هغې انکار وکړو. خو د مکې مکرمې مشرکان انپړو، بې علمو، هغې سره آسماني کتاب نو ورته پیغمبر بل راغلی او د نبی علیه السلام نه مخکې، نو په جهالت کې، په تورو تیارو کې پراتو. نو که هغې انکار وکړو نو دا څه عجیبه او ناشنا خبره نه ده. او په مدینه منوره کې د یهودیانو او د عیسایانو انکار کول دا یقینا چې د تعجب خبره ده،
ځکه چې دی سره آسماني مخکني کتابونه موجودو او په هغې کې د قرآن مجید ذکر و د نبی علیه السلام ذکر پکې و د نبی علیه السلام صفات علامات پکې موجودو. چونکې د علم په اعتبار سره دی د نورو خلقونه غوره او افضل او بهترو، نو دی ته دا خبره وکړله چې که تاسو انکار وکړو نور خلق هم تاسو ته ګوري، هغوی به بیا انکار کوي، او که تاسو ایمان راوړو نو نور خلق هم تاسو پسې روان شي، هغوی به ایمان راوړي. نو ستاسو دا انکار کول داسې ده لکه چې ړومبی انکار کول دي. نو که تاسو انکار وکړو نور خلق به هم انکار کوي، او که تاسو ایمان راوړو نور خلق به هم ایمان راوړي. لہذا تاسو اول انکار کوونکي مه جوړیږئ، بلکې تاسو ایمان راوړئ او بیا به تاسو پسې نور خلق هم ایمان راوړي. درېمه خبره په لومبني آیت مبارک کې د الله په آیاتونو باندې پیسې اخیستل، د الله په احکاماتو باندې یهودیان او د هغې عالمانو هغې به د خلقو نه پیسې اخیستې. مثلا د رجم حکم او د سنګسار کولو چې بدکاری په چا باندې ثابت شي، نو دا حکم په تورات کې موجود او قرآن مجید کې هم الله پاک دا حکم را لېږلی، تلاوت منسوخ دی او حکم برقرار دی. نو د رجم او د سنګسار کولو حکم چې داسې کسان به په کاڼو باندې ولي چې شادي شده کسانی او 4 ګواهان پې پیش شي او هغې چې شمدید ګواهانی د هغې، نو داسې کسان به رجم کولی شي. تورات کې هم دا حکم موجود و. نو چې کله به مالدار کس بدکاري وکړله او جرم به پې ثابت شو، نو دوی به د هغې مالدار نه پیسې واخیستې او هغه ته به د رجم حکم به نه بیانو، بلکې څه معمولي غوندې سزا به ورته بیان کړه. او چې غریب سړي به دا جرم وکړو نو هغه ته به د رجم حکم بیانو، ځکه هغه سره به د رشوت دپاره پیسې نه وي. یا چا به روژه وخوړله نو هغه ته به آسان حکم بیان که پیسې به یې ترېنه واخیستې، که مالدار به و که غریب به و، نو هغه ته به سختي بیانوله، سخت او اصل حکم به ورته بیانو. نو د الله په آیاتونو باندې د الله په احکاماتو باندې پیسې اخیستل او د هغې بدلول، د هغې معنا مفهوم بدلول، په هغې کې رد و بدل کول، دا د یهودیانو د عالمانو طریقه وه. د خلقو نه به پیسې په دې باندې اخیستي، نو د هغې نه الله پاک منع فرمایله چې زما په آیاتونو باندې زما په حکمونو باندې لږ قیمت ماخلې، ثمنا قلیلا، لږ قیمت. یعنې که تاسو ډېر هم واخلئ نو دا د دې په مقابله کې هېڅ هم نه دی، هغه لږ دی. ځکه دنیا دا ټولې خزانې، د دنیا دا ټول مال او دولت که را جمع شي، نو حدیث مبارک کې د ماشي د وزر سره د دې تشبیه ورکړې ده چې د دنیا دا ټولې خزانې او دا ټول مال او دولت او سره زر او سپین زر هر څه چې را جمع شي، نو د الله په نظر کې د ماشي د وزر برابر نه دي. لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة، کچری دا ټول دنیا د الله په نظر کې د ماشي د وزر برابر وي، ما سقا کافرا منها شربة ماء، نو یو کافر ته به یو ګوټ اوبم د دې دنیا نه نه وي ورکړی. نو دې نه معلومه شوله چې د دنیا هیڅ قدر او قیمت نشته دی. که هر څومره مال خزانې انسان جمع کړي هغه ترې نه پاتې دي. نو چې کومې ځان باندې خرج کو، د الله په دین باندې د الله په نوم باندې خرج کو، بس هغه د انسان په کاریږي، هغې ځان نه مخکې ذخیره د نیکو اعمالو لیږلې ده. نو که تاسو هر څومره پیسې واخلئ، هر څومره قیمت د خلقو نه واخلئ، د الله پاک په آیاتونو باندې، نو دا لږ قیمت دی. نو لہذا د دې نه تاسو ځان بچ وساتئ. اوس د قرآن مجید په تعلیم باندې پیسې اخیستل، کاغه په ناظره باندې د قرآن مجید درس وي، کاغه په حفظ باندې وي، کاغه په ترجمه او تفسیر باندې، او کاغه د دین مسائل او احکام بیانول وي، نو په دې باندې پیسې او اجرت اخیستل دا جایز دي. د دې آیت مبارک سره د هغې هیڅ نسبت نشته دی. مخکې زمانه کې د خلفای راشدینو په دور کې او د هغې نه وروستو تر ډېر وخته پورې د قرآن مجید چې څومره مدرسین او استادانو، نو هغې ته به د بیت المال نه وظیفه تنخوا میلاوېدله چې د هغې ټول ضروریات به په هغې باندې پوره کېدل.
نو د قوم نه او د خلکو نه د پیسو اخیستلو ضرورت نو خلکو بس نه ورکول څه تړلي په چا باندې مقرر نو هغه وظیفه ومیلاوېده د بیت المال نه چې موږ ورته خزانه وایو په دې وخت کې. نو په دې کې د علماو د مدرسینو په دې کې حق شته دی چې حکومت د بیت المال نه هغې ته تنخواه ورکړي، خو چې کله نه د بیت المال نه وظیفه او تنخواه بند شوله نو بیا وروستو متأخرینو فقهاو په دې باندې فتوه ورکړله چې د قرآن مجید په درس باندې که د ناظرې درس وي که د حفظ وي که ترجمه او تفسیر وي نو په دې باندې اجرت اخیستل تنخواه اخیستل دا جایز دي، ځکه چې یو کس هغه ځان وقف کی دین ته او د دنیا د کار دپاره هغه سره وخت نه د دنیا کار ورسره نشي کولی نو هغه به دنیا خپل ضروریات د کوم ځای نه پوره کوي. په دې وجه باندې هغې فتوه ورکړله چې اوس وظیفه او تنخواه هم د بیت المال نه نشته دی او وخت هم ورکوي دین ته نو دې دپاره د خلکو نه تنخواه اخیستل دا جایز دي. دویمه مسله چې د قرآن مجید په ختم باندې یا په دم درود باندې پیسې اخیستل نو دام ثابت دي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمای چې موږ په یو سفر باندې تلیو او چې کله واپس راتلو نو په یو کلي باندې زمونږ تیرېدلو شو نو هغه کلي خلکو ته مو ویل چې موږ مسافر یو میلمانه یو موږ له د شپې ځای راکړې او موږ له د روټۍ غم هم وکړې نو نه د شپې ځای راکړه او نه یې راله د روټۍ غم وکړو. دغه شان نهر هم شپه تېره کړله د کلي نه بهر په یو دشت او بیابان کې په کولو میدان کې و اتفاقا داسې وشو چې د هغه کلي مشر سردار چې و هغه مار یا لړم ورله ټک ورکه ویې خوړو نو ټوله شپه هغې خپل دم دروج او علاج چې څه و نو هغه یې وکړو لیکن سمی ونه خوړو. اخر مجبوره شو چېرې دا کم میلمانه دي د کلي نه بهر شپې تېره کړله نو دې پسې ورشئ که دې سره دې څه علاج وي. نو یو کس راغی ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې ما نه تپوس وکړه چې تاسو کې څوک دمګری شته دی چې دم واچئ زموږ د قبیلې سردار مار یا لړم ورله ټک ورکړی دی. هغې ویل او موږ سره دمګری شته دی او شکرانه به راکوئ ځکه تاسو زموږ د میلمستیا حق نه دی ادا کړی موږ له هم د شپې ځای نه دی راکړی زموږ د روټۍ غم هم نه دی کړی زموږ بې قدري هم کړې ده نو موږ به درنه پیسې اخلو قیمت به درنه اخلو. نو دې قافله کې 10 صحابه نو د 10 بیزو یا د 10 ګډو خبره یې ورسره وکړله چې دا به موږ له راکوې. ابو سعید خدری رضی الله عنه سره لاړو او په هغه سردار باندې دم واچو سوره فاتحې باندې دم کو او هغه الله پاک داسې ښه کو چې بالکل د هغه بدن کولو شو داسې محسوس کېدله ورته چې زما دا بدن چا تړلی او اوس یې پرانیستو بالکل اثر د مار او د لړم د زهرو چې کوم خراب اثر پې شوی هغه بالکل ختم شو. 10 بیزې یا 10 ګډې واخیستلې او بیا دې خپل منځ کې اختلاف راغی چېرې د په دم باندې اجرت اخیستل دا جایز دی او که جایز نه دی. خو داسې کوو چې نبي علیه الصلاة والسلام ته لاړ شو هغه نه به تپوس وکړو نو که جایز وي خو بیا به خپل منځ کې تقسیم کو او که جایز نه نو بیا به یې د قبیلې والو ته واپس ورکو. نبی علیه الصلاة والسلام ته کېناستل چې صاحب موږ دغه شان یو کس دم کو او 10 بیزې هم ترې نه اجرت کې واخیستې په شکرانه کې هم ترې واخیستې نو دا جایز دي زموږ دپاره او که جایز نه دي وی نبی علیه الصلاة والسلام د هغې د خوشحالولو دپاره ورته وفرمایل چې ما له پکې هم حصه راکې ما له هم پکې حصه مقین دا څیز ستاسو دپاره جایز دی. نو معلومه شوله چې په دم درود باندې شکرانه اخیستل اجرت اخیستل دا هم جایز دي. بیا د قرآن مجید په ختم باندې پیسې شکرانه اجرت اخیستل نو که یو سړي نوی کور جوړ کړی دی نوی دکان یې شروع کړی دی نوی روزګار یې شروع کړی دی طالبان حافظان یې راوستل نو دا د هغې یو قسم اکرام دی د هغې قدر کول دی چې په هغې باندې ښه خوراک وکړي او هغې له څه نغدې پیسې یا څه څیز ورلور هم کړي. دا د قرآن مجید اکرام دی د قرآن مجید احترام کول دی چې د قرآن مجید حافظ ته عالم ته د قرآن مجید طالب ته په ښه نظر باندې وکتل. نو داسې ختم باندې اجرت اخیستل دا جایز دي. او امام ابو حنیفه رحمه الله د هغې فتوا دا وه چې د قرآن مجید په تعلیم باندې اجرت اخیستل جایز نه دي او د باقي 3 مذاهبو امامانو فتوا دا وه چې دې باندې اجرت اخیستل جایز دي. خو امام ابو حنیفه رحمه الله زوی د هغه نوم دی حماد رحمه الله وی هغه استاذ ته کینو او چې کله سوره فاتحه ورته یاده کړله
او امام ابو حنیفه رحمه الله خبر شو چې زما زوی ته خپل استاد صاحب هغه ورته سوره فاتحه تعلیم ورکو او دی ورته یاد کړله. نو امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل لاړو او هغه استاد له 1500 درهمه یا 1000 درهمه د هغه استاد له په هغه وخت کې ورکړل چې دا 1200 کاله مخکې زړه خبره ده چې هغه وخت 1500 درهمه یا 1000 درهمه هغه ډیر قیمت و. او بیا ورته وفرمایل هغه استاد صاحب ته چې صاحب د دې قیمت خو برابرېږي نه تا چې زما زوی ته کوم تعلیم ورکړه د سوره فاتحې، خو دې وخت کې ما سره نور څه نشته، که ما سره دې نه زیات وی نو ما به تا ته زیات درکړی وی چې دا د قرآن مجید قدر دی، دا د قرآن مجید احترام دی. نو معلومه شوله چې ختم باندې اجرت اخیستل، پیسې اخیستل، که هغه داسې ختم وي که هغه د تراویح ختم وي نو دا جایز دی. او تراویح کې چې کوم ختم کیږي نو دغه ختم باندې څوک مخکې نه خبره نه کوي، نه حافظ صاحب دا مطالبه کوي چې ماله به دونه پیسې راکوي او نه ورته مقتدیانو ویلي چې ته موږ ته ختم کې او تاله به موږ دومره فکس مقرر پیسې درکو، نو دغې ته اجرت ویلی شي. حافظ صاحب ختم وکړو او مقتدیانو د هغه اکرام وکړو د جوړه جامې په شکل کې، په نقد شکل کې چې دا غریب دی مستحق دی هغه سره امداد وکړو، نو دا اجرت نه دی بلکې دا دی هغه هم احسان وکړو او د خلقو ورسره هم احسان وکړو چې د هغه اکرام یې وکړو. په څه وجه باندې؟ د قرآن مجید په وجه باندې چې د په سینه کې قرآن مجید محفوظ دی، نو دی د هغه قدر وکړو. اختلاف چې دی نو هغه په مړي پسې د ایصال ثواب دپاره په ختم کې دی چې په هغې باندې اجرت اخیستل دا جایز نه دی. یو رای د علماو دا ده چې د مړي ته د ایصال ثواب دپاره چې کوم ختم کیږي نو په هغې باندې خوراک ورکول یا اجرت ورکول دا جایز نه دی. او چرته هم داسې نه دي شوي چې مړي له چا د مړي ختم دپاره چا طالبان راوستي او طالبان ورته ویلي چې موږ له به دومره پیسې راکې یا به په موږ باندې دا قسم خوراک کې. اجرت دې ته ویلی شي چې هغه مقرري یا معلوم وي. لکه یو سړی مردان نه پیښور ته ځي نو کرایه د فلین کوچ هغه معلومه ده، دغه اجرت معلوم دی، نو خامخا به هم دغه ورکوي. یا ورسره ګاډي والا خبره وکړه چې دومره پیسې به راکې، تیل ګران شوي دي، سی ان جي ګرانه شوې ده، دونه کرۍ به راله راکې، نو هغه دغې ته اجرت ویلی شي. اوس دغه طالبان چې راوستل یو کس په مور پسې ختم کړی دی، پلار پسې کړی دی، بچی پسې کړی دی، بیبي پسې کړی دی او عام خلک هم راغوښتي دي، خیرات یې کړی په هغې هم خوري، نو طالبان هم وخوړه، دا خو اجرت نه دی. او یا طالبان له څه نغدې پیسې ورکړي، جوړه جامې ورکړي یا نور د ضرورت څه څیز یې هغې ته ورکړو، نو دا اجرت نه دی، دا جایز دی. ځکه دا طالبانو د ده سره احسان وکړو چې د مور پسې ختم وکړو، پلار پسې، بچی پسې، بیبي پسې ختم وکړو او د خیرات کړی نو په هغې باندې هم وخوړو، په خلقو باندې هم وخوړو. نو که څوک په اجرت غواړي په ایصال ثواب په ختم باندې خو جایز نه دي، او که غواړي نو دا ختم کوونکی د خپل طرف یې ورکوي. نو قرآن مجید کې الله پاک فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان، د احسان او د نیکۍ بدله هغه صرف احسان او نیکي کول دي. تا سره چا نیکي وکړله نو تا هم ورسره نیکي وکړله، د هغه د نیکۍ بدله دې هغه ته ورکړله، نو دا جایز دي. نو د قرآن مجید هر قسم تعلیم، که هغه د ناظري وي، که د حفظ وي، که هغه مړي پسې ختم کولی، په ژوندي پسې ختم کولی، د خیر او برکت دپاره ختم کول وي، په تراویح کې ختم کول وي، نو په دې باندې چې یو کس د خپل طرف نه څه ورکوي چې هغه مقرر نه وي، نو هغې کې د دوانو کسانو ته به ثواب میلاویږي. چا چې ختم وکړو هغه ته هم ثواب میلاو شو، او چا چې د ختم والو اکرام وکړو نو هغه ته هم ثواب میلاو شو. بعضې خلک دا آیت مبارک په دلیل کې پیش کوي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا. دې کې یو تفسیر والا هم دا نه دي لیکلي چې په ختم باندې یا د قرآن مجید په درس باندې اجرت اخیستل، پیسې اخیستل یا خوراک کول دا ګنې جایز نه دي. د دغې خبرو د دې آیت مبارک سره څه تعلق نشته دی. او د لومبي آیت مبارک په آخر کې د الله نه د یریدلو حکم کړی دی چې تاسو د الله نه ویریږئ او د الله حکمونه بدلول. ځکه دلته د ختم ذکر نه دی چې هغې به د تورات یا د انجیل ختم کو، بلکې هغې به د تورات او د انجیل احکامات بدلول او په هغې کې به اسانی یا سختی پیدا کوله، یا به پکې د ځان نه یو خبره شامل کوله، یا به د الله د کتاب نه یو خبره حذف کړله، لرې به یې کړله. آسان حکم به خلقو ته بیان کو، پیسې به اخیستلې، نو هغې ته حکم دی چې داسې مه کوئ، داسې پیسې د خلقو نه مالې په دې کې تاسو د الله پاک نه ویریږئ. او په دویم آیت مبارک کې
د حق او د باطل د یو بل سره د ګډ وډ کولو د مکس کولو نه منع فرمایلی ده چې تاسو حق او باطل مه یوځای کوئ، بلکې حق جدا خلقو ته بیان کې، باطل ورته جدا بیان کې، چې خلقو ته پته ولګي چې دا حق دی او دا باطل دی. دا خبره صحیح ده او دا خبره غلطه ده. نو یو حق ته نقصان ورکول په دې کې وي چې حق او باطل مکس شي او مکس شکل کې خلقو ته پیش شي. او دویم دا چې حق خبره پټه کړی شي، څوک خبر نه کړي شي د هغې نه. نو چې حق خبره بیان نه شوله، حق خبره نه بیانېږي، نو حق به خلقو ته معلومیږي څنګه، بیا به خلق عمل څنګه کوي. نو د دې نه منع فرمایل ده چې حق پټوي ما. او د دویم آیت مبارک په آخر کې دغه اهل کتابو ته، بني اسرائیلو ته، یهودیانو عیسیانو ته الله پاک خطاب کړی دی چې تاسو په دې ټولو خبرو باندې ښه پوهیږئ چې حق او باطل یو ځای کول دام ښه کار نه دی، حق پټول دام ښه کار نه دی، د الله حکمونه بدلول او په هغې باندې رشوت او پیسې اخیستل دام ښه کار نه دی. نو تاسو سره د پوهې داسې کارونه کوئ، لہذا دا پرېږدئ او راشئ تاسو په قرآن مجید باندې ایمان راوړئ. وآمنو او ایمان راوړئ تاسو بما په هغه کتاب باندې انزلتو چې ما نازل کړی دی، هغه قرآن مجید کتاب دی. مصدقا دا تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو معکم چې تاسو سره دي. نو درې مشهور کتابونه د قرآن مجید نه مخکې نازل شوي. تورات کتاب په حضرت موسی علیه السلام نازل شوی دی، انجیل کتاب په حضرت عیسی علیه السلام نازل شوی، زبور کتاب په حضرت داود علیه السلام نازل شوی دی، او دین علاوه سل صحیفې هم د قرآن مجید نه مخکې نازل شوي وي. دا درې واړه آسماني کتابونه د قرآن مجید نه مخکې او سل صحیفې چې 103 کتابونه جوړیږي، او د قرآن مجید سره 104 کتابونه جوړیږي. په دې ټولو باندې ایمان راوړل دا د مسلمان دپاره ضروري دي. د یو کتاب نه، د یوې صحیفې نه انکار کول د ټولو نه به انکار شمار کیږي. نو دغه یهودیانو عیسایانو په خپلو آسماني کتابونو ایمانو، لیکن قرآن مجید باندې ایمان نو. نو د دې ورته الله پاک دعوت ورکو چې قرآن مجید خو ستاسو د کتابونو تصدیق کوي، هغه حق او سچ ګڼي، نو راشئ تاسو هم قرآن مجید حق او سچ وګڼئ، په دې باندې ایمان راوړئ. ولا تکونو او تاسو مه کیږئ اول کافرن اول انکار کوونکي به د دې کتاب نه، د قرآن مجید نه. که تاسو انکار وکړو بیا به نور خلق هم انکار کوي، ځکه د خلقو سترګې تاسو طرف ته دي، او که تاسو ایمان راوړو نو نور خلق به هم ایمان راوړي. ولا تشترو او تاسو ماخلې بآیاتي زما په احکاماتو بدلولو باندې ثمنا قیمتو قلیلا لګو. که تاسو هر څومره قیمت او پیسې واخلې نو دا د الله د حکمونو په مقابله کې هیڅ نه دي. وإیای فتقون او خاص زمانه او یریږئ، ان د الله نافرمانی مه کوئ، د ګناهونو نه ځان بچ وساتئ، په نبی علیه السلام او په قرآن مجید باندې ایمان راوړئ. ولا تلبسوا الحق او تاسو مه ګډوډ کوئ، مه یوځای کوئ حق بالباطل د باطل سره. حق معنی د رښتیا او باطل معنی د دروغو. نو دروغ او رښتیا یو بل سره مکس کوئ مو، ګډوډ کوئ مو. وتکتم الحق دا اصل کې دی ولا تکتم الحق، لام الف لا پکې حذف شوی دی. نو تاسو مه پټوئ حق، چې کوم حق خبرې دي هغه د خلقو نه مه پټوئ. تورات کتاب کې د نبی علیه السلام صفات ذکرو، نو هغه صفات به د خلقو داسې انداز سره بیانول چې په هغې کې به د ځان نه خبرې شامل کړي، نو چې خلقو به وکتل وایي چې دا صفات خو په نبی علیه السلام کې نشته دی. نو چې کوم اصل صفاتو په تورات کتاب کې موجودو هغه به خلقو ته نه بیانول، هغه به پټول د خلقو نه. داسې مه کوئ. وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې حق او باطل یو ځای کول دام ګناه ده، او حق پټول دام ګناه ده. د الله په احکاماتو باندې پیسې اخیستل دام ګناه ده، لہذا دې نه ځان بچ وساتئ. وآمنو او ایمان راوړئ بما په هغه کتاب باندې انزلتو چې ما نازل کړی دی، مصدقا تصدیق کوونکی دی، لما د هغه کتابونو معکم چې تاسو سره دي. ولا تکونو او مه کیږئ تاسو اول کافرن اول انکار کوونکي به د دې قرآن مجید نه. ولا تشترو او ماخلی تاسو بآیاتي زما په حکمونو بدلولو باندې، زما په آیاتونو بدلولو باندې ثمنا قلیلا قیمت لګو. وإیای فتقون او خاص زمانه او یریږئ.
ولا تلبسوا الحق مګډ وډ کوي حق بالباطل د باطل سره وتكتموا الحق ومپټوي حق وانتم تعلمون وحال دار چې تاسو خپويږئ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمة